دا هم د علم د عمل نښه ده چې په لاره تاسو ځئ غض البصر نظر ښکته ساتل دا د طلبو ځان له آداب غض البصر دغه خوا مه کتل زنانه دي څوک په ټوکې دي څوک واښه کوي ځکه دا غریب وطن دی موږ ټول غریباران خلک تېر چاپېره اوسېږي څوک په لاره روان دي څوک موټرسایکل غض البصر طالب عادت به دا یې ښکته به ګوري دا نبي سم عادت پورته به یې نه کتل او دویم په سلام کې پهل چې ماشومانو هم سلام کول مشران روان دي هغو ته هم سلام کول ښه ښایسته سلام کول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دوکانونو تېرېږي هم سلام کول دا ځان له موضوع ده خو په دې عمل کې به ټل کو حدیث د ابو داود ترمذي کې عبدالله بن عمر رضی الله عنه به سحر کې د یو صحابي دروازه ټکول او زه چې ځو بازار ته نو یو ورځ بازار ته بوته وګرځاو خو څه ډوډۍ موډۍ مې ونه خورولو څه شی مو ونه غې څه شی خرڅ هم نو کیسته راغی دوی ورځ بیا دروازه وټکول زه چې ځو بازار ته بیا یې بوت په درېیمه ورځ چې دروازه ټکوله هغه صحابي ورته کلک شو چې درېیمه ورځ ته موږ بوځئ نه راباندې چېرته کباب خورئ نه څه شی خرڅئ نه څه شی اخلي واسې کړول کوې بې ځایه هغه وی ابوالبطن وپېژنې که د خېټې پلاره ته به خوراکونو څه کوې په دې دوکانونو کې دې طرف نه سلامونه کوو هغه سر ته به راوځو او السلام علیکم کې لس نیکۍ دي ورحمت الله کې لس دي وبرکاته کې لس دي او بعض علماء په تحقیق و مغفرته لپس صحیح دی بعض علماء په تحقیق چې دا چرته صحیح شي نو څلوېښت نیکۍ شوي او من جاء بالحسنة فله عشر امثالها یو نیکي په لس ده 40 له به 10 کې ضرب ورکه څومره ډېرې نیکۍ به مو ګټلې دا لږې دي د سودا باندې څه کوې او په خوراک باندې څه کوې د دوکانونو به تېرېږو سلامونه به کوو سر ته پورې به شل دوکان او څومره سلامونه مو وکړل او چې پوره سلام سړی کوي او که چا سلام واچو هغې ته به وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وایي دې ته د نیکو شوق وایي دقې ته عمل وایي جامع و لباس برابرول د طالب په شان شکل جوړول مدرسې نه بهر کلي کې د علاقې په غم خاده کې د لوفر خلکو په شان شکل نه جوړول چې سړي سر هلته داسې کمنځ کړی یو ګیرې مرانه و رومال یې هم ګرځولی او ټوپۍ هم غورځولي او جامو کې هم نخرې پېښي او په ویښتو کې هم نخرې پېښي اختر کې ته ویني تا ته پته دا طالب دی که بل څوک دی د طالبانو د علماو خپله چهره خپل شکل نو دا د عمل نښې چې کومه مدرسه کې په عمل زوري دا د هغې نښې چې دا طلبه د دې مدرسې دا بیا مشهوري نو سدحان صاحب وایي ذهبي صاحب ویل دا خبره چې دا فاذا كان هذا الكلام الذهبي في القرن الثامن و دا کلام د ذهبي دا په 8مه صدۍ کې ویلی دی نو نن به که ذهبي ژوندی او موږ ته به څه ویلی رحمه الله یا نن هغه سلف ژوندي وی او زمونږ د طالبانو د علماو د عمل یې کتلی وی چې هسې بیانونو تخرونه اوږده اوږده کوو خو عمل به موږ کې هم نشته او سامعینو کې هم کمزوری دی